أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين پس بدل کو هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا هغه وینا غیر الذي غیر د هغنا قیل لهم چې ویلې شو دوی ته فانزلنا فسنازل کوم علی الذین فهغه کسانو باندې ظلمو چې ظالمان دي رجزا عذاب من السماء د طرف د اسمان نه ما كانوا يفسقون فسبب د دوی دا فسق او د گناهونو. فبدل الذين ظلموا الله رب العالمین وای چې هغه کسان چې ظالمانو هغه وینا چې دینو هغه بدل کړله او دلته کې د سی وای چې دا بدل بدا متضمن شي اخذل را یعنی واغستل هغه کسانو چې ظالمانو قولا هغه وینا غیر الذي قیل لهم غیر د هغه نه چې ویلې شوی دوی ته د ظالمانو هغه وینا بدل کړل چې الله رب العالمین دوی ته ویلو تاسو به استغفار غواړئ نو د استغفار په ځای چې دینو دوی غنم وغوښتل وس دا کار دوی ولی وکړو وس مونږ ته خدا کار په دې زمانه کې ډېر ظلم او د فساد کاری چې ګوره داسې کار به څوک وکړي او مسلمان سړی ستاسو څه خیال دی داسې کار به وکړي نو دا زمونږ په دور کې روان دی منئ زمونږ په دور کې داسې روان دی چې خلک وایي اکثر اوازونه کوي هلکه وایي مولا وایي د منبر نه تشي نښتی دی وایي چې مونځ وکړو ته د ګاونډي تپوس کړی دی وایي د ګاونډي د خېټې غم دې کړی دی اول خو هغه موړ که که نو چې هغه مړی نه و ته یې د مانځه ته رابلی دین ته یې رابلی نو په دې دواړو کې څه فرق دی څه فرق پکې شته که نه پوهېږئ ما په خبره نو ګوره اق الفاظ دی خو طریقه کار بدل شو پرونه هغوی ته ویلو د الله نه استغفار غواړئ د الله ته د خپلو ګناهونو استغفار وغواړئ هغوی غنم وغوښتل نن چې مولا اواز کوي که د مانځه کوي یا د دین نو دا الفاظ ډېر مشهور دي تاسو به اورېدلي چې دغه خلک ویله که وایي د ګاونډي غم نشته او د خوراک غم یې نشته او څوک عمرې له لیږي وایي د عمرې مخالفت کوي څوک چې قربانۍ وخت راشي د قربانۍ مخالفت کوي مولا د قربانۍ خبره کوي د غریب سړي تپوس ولې نه کوي د خېټې تپوس یې ولې نه کوي نو کم خلک چې دا الفاظ وایي نو یو دا کفار وایي دا دین د مسلمانانو په نظر کې بدنامۍ دویم دا نام نهاد مسلمانان چې صرف نوم پې د مسلمانۍ پروتي نه هغوی هم دا کار کوي چې خلکو ته دا دین سپکوي چې وګوره دا مولا قرباني وایي نو دا غلطه خبره ده حج او عمره وایي دا غلطه خبره ده رواجونه چې روان دي او دا سودونه چې روان دي او دا ظلمونه او رشوتونه چې روان دي او دا څونه قسمه لکه یو ځای کې روټۍ په 200 روپۍ سړی مړېږي او بل ځای کې یو سړی په 4,000 روپۍ مړېږي نو چېرته په دې 4,000 والې اعتراض ونه کړو صرف په حج او په عمره او په قربانۍ او په اسلام د اعتراض دی مولا دی دې خبرې نه کوي نو دې خلکو ظلم وکړو قیل لهم هغه وینا یې ونه کړله کومه چې دوی ته ویلی شوي یعنی دوی ته د استغفار وینا وه د استغفار په ځای دوی هغه وینا چې دی هغه یې څه کړله هغه یې بدله کړله نو دلته کې یو اعتراض دا واردېږي چې ګوره دا خو داسې یو شرعي ذکر نه و چې خاص ویلی شوی لکه حتوتن مونږ ووې چې مراد تې څه دی استغفار چې د الله رب العالمین مخې ته استغفار کول دي نو وایي چې دا خو داسې ذکر نه و نو یو په دې مسله ځان پوه کوي چې اذکار شرعي یا اذکار مسنونه چې ورته وایي نو دا به نه بدلولی کېږي لکه پیغمبر یو ځای کې ذکر کړی دی 10 الفاظ یې ویلي مثال ویم او ته چې کم دی په هغې کې ښایسته الفاظ راټول کې چې دا وسره یو ځای کوم نو 15 بشین وایي دا خو بهتره خبره ده که نه کله کله به چاته ووایي چې دا ذکر تو کې نو دا خو مسنون ذکر دی خو مسنون ذکر کې دا نشته نه مړه وایي دام ټیک دی وایي دې کې څه غلطي او څه خرابي ده نو د دې نه غټه خرابي څه وایي چې پیغمبر نه دی ویلي نو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم دلته څه ذکر کو قول وینا یې ذکر کړه په وینا باندې الله رب العالمین څه ورکوي سزا ورکوي چې د ځان نه به ویناګانې نه جوړي یو ځای کې د الله او د رسول وینا شته دی نو که په هغې کې تو زیادت راولې نو هم ظلم کې او که کمې پکې راولې نو هم څه کې ظلم کې نو د دې آیت نه یو دا معلومات وشول چې په اذکار شرعیو کې یا اذکار مسنونو کې به د ځان نه تبدیلي نه راولې دې کې ډېر احادیث هم دي برا ابن عازب رضی الله عنه ته
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو دعا خودل د خوب دعا او په هغې کې ورته ویلي چې ونبیک ارسلته داسې الفاظ دي چې نو هغه صرف داسې وی چې دا نبیک لفظ چې دی و رسولک باندې بدل کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی نه حالانکه نبی هم رسول ته وی او رسول هم نبی ته وی لږ ډېر فرق پکې دی خو د رسول وینا چې دی دا مرتبه د نبی نه چوته ده نو خال پازي وي خو پیغمبر ورته نه د هغې ردي وکړو نو اذکار شرعیه چې دی دا به څه کېږي اذکار مسنونه یا شرعیه چې دی نو دا به د ځان نه بدلې نه چې فانزلنا علی الذین ظلموا پس په هغې کسانو چې ظالمانو مونږ نازل کو رجزا عذاب من السماء د طرفه د اسمان نه نو چې په قول باندې الله عذاب ورکوي نو په فعل باندې به څونه عذاب ده فعل خو هم بدل کلی که نه نو هغې ته خو په طریقې اولا چې دی نو عذاب به میلاویږي حالانکې دلته الله رب العالمین صرف په وینا باندې عذابو دای ورکړلو نو بما کانوا یفسقون په سبب د دې چې دوی دا کم ګناهونه کوله اوس په دې آیت کې دا ظلمو لفظ چې دی دا دوه ځله راغی نو دا د الله رب العالمین داسې وینا ده چې دا د الله غضب ته اشاره کوي دا د الله د غضب وینا ده چې دوه ځله ورته الله رب العالمین ظالمانو وی چې دا دوی دومره لوی ظلم کړی چې الله رب العالمین په غضب او په غصه کې چې دی نو هغه یې راوستی دی او دویمه خبره دا ده چې دا یفسقون وروسته راوړو دا ظلموی مخکې راوړو نو دا ظلم چې دی دا کله کله صغیره ګناه ته هم ویلی کېږي چې په صغیرو کې سړی مبتلا شي نو ظلم ورته وایي او فسق چې دی نو دا کبیره ګناه ته وایي نو د دوی دا وینا بدلول چې دی دا څه ته ورسېدل دا کبیره درجه ته چې دی نو هغه ورورسېدله واذ استسقى موسی لقومه او هر کله چې وغوښتلی موسی علیه السلام اوبه لقومه د قوم خپل لپاره فقل نضرب پس مونږ ورته ووایو چې ووهه بعصاک الحجر په دې خپلې امسا باندې دا کاڼې فانفجرت منه اثنتا نو پس روانې شولې د هغې نه اثنتا عشرته 12 عینا چینې قد علم په تحقیق سره پیژندلې کل اناس هر یوې ډلې مشربهم هغه د څکلو ځای خپل یعنی ګودر کلو وی ورته مونږ یعنی الله وی کلو خورئ وشربو اسکئ من رزق الله د رزق د الله رب العالمین نه ولا تعثوا او مگر زی تاسو فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي اوس دلته الله رب العالمین بلې خبرې ته اشاره کوي چې دوی کله دې ځای ته ورسېدل نو دلته خو د اوبو هم ضرورت و دریاب خو و خو د دریاب اوبه چې دی خو د څکلو نه وي که نه د انسانانو دپاره نو کله چې د اوبو ضرورت و نو دوی موسی علیه السلام ته وویل چې موږ ته خو اوس د اوبو ضرورت دی د اوبو دپاره به څه کوو نو الله رب العالمین ته موسی علیه السلام متوجه شو یعنی کله چې د کم څه ضرورت راغی نو په هغې کې به توجه څه ته کېږي الله رب العالمین ته به کېږي وړۍ او که غټه خبره خو د هغې توجه به الله ته کېږي خصوصا د اوبو لکه و اذ استسقا نو دی دا مونږ چې ورته استسقا وایو نو دا هم دقه استسقا ده د اوبو غوښتل نو دا به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم غوښتل کله کله په منبر کېناستو خلک به راټول شول او اجتماعي دعا به یې وکړل د دې دپاره کله کله به په جمعه کې چې دی نو خلک به راټول شي اجتماعي دعا به یې د اوبو د باران دپاره وکړل کله کله به استسقا ته ووتلو او په هغې ته به یې زړې جامې چې دی نو ویې او عاجزي به یې اختیار کړل مکمل او هلته به لاړل او مونځ به یې وکړو بیا به یې د الله رب العالمین نه دعا وغوښتله نو د دې سنتو نه هم مونږ او تاسو چې دی نو الله رب العالمین دې په مونږ رحم وکړي د دې نه محرومه شوي ولې ترې محرومه شوي پته ده شته کله کله یوه غلطه خبره خو په هغې مونږ ډېر کلک ودرېږو ما ته اکثر دا خلک ویل که موبایل کې د باران څه وایي تاسو چېرته اورېدلی دي نه مړه وایي په دې خو مونږ داسې یقین نه کوو هلکه یقین پیدا نه کوي که دونه کلک یقین ستا په قرآن وی نو نن به ایمان زمونږ په دې درجه کې نو دې موبایل یو دا نقصان وکړو چې موبایل او ټي وي او موسمیات چې خلک د الله رب العالمین دا غوښتلو نه واړه اوس څوک د استسقا وایي مړه موبایل وګوره وایي د 27 او د 28 او څوک وایي د 5 او د 4 نه باران ورکړی دی داسې بارانونه به کېږي نو الله رب العالمین نه موسی علیه السلام اوبه وغوښتلی نو الله رب العالمین ورته وایي فقلنا فسوې مونږه اضرب بعصاک الحجر ووهه په امسا باندې دغه کاڼې نو ګوره یو دلته کې امسا د موسی علیه السلام یو امسا ده او کله پې خامار جوړیږي کله پې سمندر ووایي لارې پکې پیدا کېږي کله پې کاڼې ووایي نو اوبه ترې را روانې شي نو دا د الله رب العالمین کمال دی د امسا کمال نه دی چې الله په دې امسا کې دومره یخی دی اوس حجر چې دی دا کاڼی دی په دې کاڼي بعضې علماو ډېر
قسمونه ذکر کړي، پلان کې کاڼی دی، پلان کې دی، ځینې وایي د هغه کاڼی دی چې د موسی علیه السلام نه جامې تختولې وې، ځینې داسې لیکلي دي چې د هغه کاڼی دی چې الله رب العالمین سره به خبرې کېدې، دې طرف نه به هغه आवाज کېدل. او ځینې وایي چې وسم دا کاڼی چې دی نو دا هلته کې موجود دی، چې دا سیاحان او دا خلک ګوري چې تقریبا 15 فوټه دنګ دی او داسې قسمه نښې وله ورکړي دي. خو موږ به داسې ووایو چې بس الله وایي کاڼی و، نو کاڼی چې کوم دی موسی علیه السلام و په امسا سره د الله په وینا، نو فانفجرت منه 12 عینه، را روانې شوې د هغې نه 12 چینې. اوس په دې کې بله خبره پرته ده، کله چې ګڼوالی راشي، لکه په دې کورونو کې هم ګڼوالی راشي، دا بچي ګڼ شي، نو یوه خبره په ګڼوالي کې دی په اجتماعیت کې چې تقوا بیا لازمي، چې ټول خلک متقیان او د الله نه یریدونکي او د یو بل حق پوره کوونکي، نو ډېر زیات ښکلی وخت چې دی نو هغه تېرېږي. خو که کله اختلاف جوړېږي نو بیا جدایي پکار چې هر سړی جدا شي او خپل حق ورته میلاو شي، نو نن هم د فساد نه بچ شي او سبا له به هم د فساد نه بچ شي. نو الله رب العالمین دوی باره کې دا فیصله ولې وکړل، دا جدا جدا چینیای ولې ورکړی؟ ځکه چې دا خو فسادیان او جګړالو خلک وو چې سواله به په اوبو باندې هم جګړې کوي، نو الله رب العالمین ورته هغه چینې هم جدا جدا وښودلې. او دی وی چې قد علم کل اناس مشربهم، هر چا ته خپله چینه متعینه شوله، پېژندله هر یوې ډلې خپله چینه. کلو واشربو من رزق الله، او دا مو ورته وی چې خورئ او څکئ د رزق د الله نه. نو د الله رب العالمین ته ډایرکټ نسبت ولې کېږي؟ ځکه ورته کېږي چې دا رزق خو ټول الله رب العالمین ورکوي، خو دوی ته بغیر د اسبابو ورکړي دي. اوبو له دوی کویې نه دی کنلی، پیپې نه دی لګولی، موټرې ورته نه دی لګولی، د لرې نه یې لختې نه دی راوستی، او ډایرکټ ورته الله د چینې نه راوایستي. من او سلوا چې دوی ته میلاوېدل نو هغه سو ډایرکټ په ډایرکټه باندې ورته میلاوېدله. نو ځکه الله رب العالمین ځان طرف ته نسبت وکړو. اوس ولا تعصوا، نو دا تعصوا معنی چې دی د دې هم فساد معنی ده، او بیا پسې الله رب العالمین ولا تعصوا وی، بیا پسې مفسدین وی، نو دی د تاکید دپاره وی، د ډېر تاکید دپاره کنی. تعصوا کې هم معنی دا پرته ده چې تاسو فساد مه کوئ. نو ولا تعصوا فی الارض مفسدین، یو خبره دا شو، یوه دا شوله چې الله رب العالمین تاسو ته رزق درکړی، نو خورئ او څکئ، خو اسراف پکې مه کوئ، ذخیره کوئ مه چې بې ټیمه دپاره تاسو ذخیره کوئ. الله درته وایي د ضرورت دی واله او ته دې ډېره لې. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، او مه ګرځئ تاسو په ځمکه کې فساد کوونکي. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.